السلام علیکم خوږو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. زه بیا یو ځل ستاسو په خدمت کې یم له یوې نوې ویډیو سره. نن غواړم تاسو ته د کرپټو کرنسي په باره کې له لومړۍ څخه معلومات وړاندې کړم. دا چې کرپټو کرنسي څه شی ده، څه رقم استعمالیږي، څنګه رامنځته شوه، د هغې ټول مفاهیم او هغه تاریخچه نن غواړو موږ او تاسو په دغه ویډیو کې پرې ځان پوه کړو. نو موږ به یو پلی لیست ولرو د دې لپاره چې د کرپټو کرنسي یا دیجیتل کرنسي ټولې ویډیوګانې په هغې کې ولرو. نو دا لومړۍ ویډیو ده او د نن نه وروسته به همداسې دغه لړۍ ادامه لري. نو د کرپټو په اړه چې څومره معلومات وي هغه موږ ټول په هغې ویډیو کې همغه پلی لیست کې اچوو. تاسې کولی شئ چې سټپ بای سټپ یا همداسې پرله پسې هغه ویډیوګانې وګورئ او ځان پرې پوه کړئ. یو هیله مې ټول دوستان نه دا ده چې لومړی څوک دا ویډیو ګوري راشئ زموږ چینل ته سکلز ایجوکیشن یا د مهارتونو زده کړه دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو ګورئ. نو چې تاسو ته زموږ کومې تازه ویډیو چې دي هغه همیشه درسي او ویې ګورئ، ترې مستفید شئ. نو خبرې لنډو دوستانو چې ویډیو هم لنډه راشي. راځو د کرپټو کرنسي یا ډیجیټل روپۍ څه شی دي دې باره کې موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کوو او کوم لیکچر چې ما تاسو ته برابر کړی ده دا همداسې لنډ ګورو او معلومات ترلاسه کوو. نو کرپټو کرنسي څه شی ده یا ډیجیټل روپۍ څه شی دي، په دې کې موږ خپله ډیجیټل کرنسي تاریخچه او کوم ټکنالوژي چې کرپټو کرنسي په هغې باندې کار کوي او همدارنګه د کرپټو کرنسي ډولونه یا سمبولونه چې څو نوعه کرپټو کرنسي موجود دي فعلا په دنیا کې او سمبولونه یا نرخونه دا ټول موږ تاسو نن په دغه ویډیو کې ګورو. نو خدای دې وکړي چې تر اخره دا ویډیو وګورئ. لومړی کرپټو کرنسي یا ډیجیټل روپۍ څه شی دي. تاسو شاید اکثره ملګرو په دغه اصطلاح پوهېږي چې ډیجیټل یا هغه شیونه چې د کمپیوټر په اساس باندې کار کوي یا بیس کمپیوټر وي هغې ته ډیجیتل اصطلاح کارول کېږي. نو کرپټو کرنسي یا ډیجیټلي روپۍ هغه مجازي روپۍ ورته هم ویل کېږي ځکه چې فزیکي موجودیت یې شتون نه لري. نو کرپټو کرنسي یا ډیجیټل کرنسي یا مجازي اساس هغه کرنسي یا هغه روپۍ ته ویل کېږي چې د کرپټوګرافي لخوا خوندي کېږي یا د کرپټوګرافي په بیس باندې دا رامنځته شوي. نو کرپټوګرافي څه شی ده ځینې ملګري شاید پوه شي خو څوک چې نه پوهېږي. کرپټوګرافي هغه ټکنالوژي ته ویل کېږي چې په هغې کې ځینې پروتوکولونه موجود دي چې د دوو شخص ترمنځ دغه د مسیجونو انتقال یا د ډیټا انتقال دغه په دریم شخص یا دریم کس نشي کولی چې دغه ترلاسه کړي یا دغه مسیجنګ یا موږ او تاسو کومه ډیټا یا فایل شیرینګ کړو. نو د کرپټوګرافي ټکنالوژي یا پروتوکول څه هغه دي چې دغه د دریم شخص د لاس وهنې څخه ژغوري. نو دغه علم ته کرپټوګرافي وایي او کوم د ډیجیټل کرنسي یا کرپټو کرنسي د دغه علم په بنیاد باندې ایجاد شوې ده. نو د کرپټو کرنسي جعلي استعمال یا دوه ځلې استعمال دغه ناممکن کېږي ځکه کله چې یو شی په کمپیوټر کې د هغې لپاره یو خاص پروتوکول موجود وي او هغه د یو خاص پروتوکول په اساس کار کوي نو هغې لپاره یو خاص آی ډي یا یو خاص داسې پروتوکول ډیزاین کېږي چې د هغې په اساس باندې کار کوي او د هغې استعمال یا جعلي کېدل بیا ناممکنېږي. نو د کرپټو کرنسي یا ډیجیټل اسعارو په باره کې داسې هم ویل کېږي چې دا یو ډیسنټرلایز یا غیر مرکزي کرنسي ده، یعنې دا د چا په واک کې نه ده موجود. دا کرپټو کرنسي داسې یو کرنسي ده چې فعلا د هیڅ چا په واک یا لاسوهنې په کنټرول کې نه ده، نه پکې څوک لاسوهنه کولی شي
او نه چا په واک کې ده. حتی حکومتونه هم نشي کولی چې کرپټو کرنسي کې تغییرات راوړي. نو سنټرلایز سیستمونه یا مرکزي سیستمونه لکه بانکونه یا نور اثار دي چې هغه د حکومتونو په کنټرول کې دي. خو کرپټو کرنسي چې ده یا دیجیتل کرنسي دا د چا په واک یا اختیار کې نه ده، او د همدې لپاره حکومتونه یا تر اقتصادي اماکن چې دي هغوی تر اوسه کرپټو کرنسي په رسمیت هم نه پیژني. خو د دې لپاره کار روان ده چې کرپټو کرنسي باید دنیا په رسمیت وپیژني یا حکومتونه په رسمیت وپیژني. اوس پکې ځینو کمپنیو هغه کوم رسمیت چې ده دا کرپټو کرنسي ته ورکړی ده. مثال په توګه مایکروسافټ غټه کمپنۍ ده، هغوی کرپټو کرنسي یا دیجیتل کرنسي ته دا جواز ورکړی ده چې کولی شي د مایکروسافټ پروډکټ د کرپټو کرنسي باندې واخیستل شي یا پیمنټ ورته اجرا شي. لکه مثال په تور تاسو ته وایم چې مایکروسافټ اجازه ورکړې ده چې چېرته یو څوک دوی ته بیټکاین ورکړي او دوی یو سافټویر واخلي، نو دوی دا جواز ورکړی ده او هېڅ مشکل په دې کې نشته. نو خبر دا ده چې حکومت پکې لاسوهنه نشي کولی یا حکومت په دې کې کوم رول نه لري تر اوسه پورې. نو همدارنګه کرپټو کرنسي چې کله جوړه شوه دا 2008 کالو چې یو څه کسان راپاڅېدل یا یو څو ډله وه چې هغوی وروسته دغه ډله یا دا کسانو خپله دې ته نوم د ساتوشي ناکاموتو وکارو او دغه کرپټو کرنسي یې رامنځته کړه چې په 2008 کال کې اولینه کرپټو کرنسي چې وه هغه بیټکاین وه. دوی رامنځته کړه او رسمه دنیا ته وپېژندله چې موږ دغسې یو جوړې کړې مالدي شتون لري د کمپیوټر د ټکنالوژي کمپیوټر د ټکنالوژي څنګه رامنځته کېږي موږ خبرې کوو او مفصل شکلونه دې کوو. په دې خبرې کوو چې کرپټو کرنسي څنګه ترلاسه کېږي او کومې ټکنالوژۍ په واسطه دا لاسته راځي. نو کله چې 2008 کال کې جوړه شوه نو 2009 کې بیا د دغه کرنسي کارول هم پیل شول. یعنې دا ده چې خلکو په دې باندې کولی شي چې راکړه ورکړه وکړي، یعنې یو څوک یو شی واخلي او یا یې خرڅ کړي. خو په هغې وخت کې د دې کرنسي هغه قیمت ډېر ارزانه و. یعنې که تاسو په 2009 کال کې یو د بیټکاین قیمت چک کړي شاید په 1 روپۍ نه هم ارزانه وي یا $1 نه هم ارزانه وي. نو راځو چې دا کرپټو کرنسي یا ډیجیټل کرنسي په کوم ټکنالوژي کار کوي. دغه اصطلاح ملګرو شاید ځینې خلک ورسره اشنا نه وي. کرپټو کرنسي د بلاک چین یا بلاک چین ټکنالوژي په اساس غیر متمرکز یا ډیسنټرلایز نیټورکونه دي، د هغې په اساس کار کوي. نو بلاک چین کې داسې ده چې هر کاین لپاره یو بلاک جوړېږي او هغه بیا لیجر ته سندېږي یا لیجر ته لیږل کېږي د هر یوزر، او هغه لیجر کې چې څومره بلاکونه جوړېږي دا د بلاکونو یو زنجیر سره وصلېږي چې د همدغه نتیجه کې یو کاین یا یوه روپۍ د کرپټو کرنسي چې هغه هر کرنسي بیا فرق لري هغه ترلاسه کېږي. نو په دې کې دغه پروسه یا کومه پروسې کې چې دا بیټکاین لاسته راځي یا هم د کرپټو کرنسیانې ترلاسه کېږي هغې پروسې ته مایننګ وایي. نو مایننګ نه تاسو شاید زما چینل تعقیب کړی، مایننګ باندې موږ یو ویډیو دی نه مخکې هم جوړه کړې وه او وښودلې مو چې مایننګ څه رقم کېږي. بیا مایننګ څو ډوله ده، کلاود مایننګ ده او همدارنګه جي پي یو مایننګ ورته وایي یا د ګرافیک کارډ په ذریعې باندې مایننګ کېږي چې هغه مایننګ زموږ او تاسو آینده کې په دې هم یو ویډیو جوړو چې مایننګ څنګه کېږي
او څو ډولونه لري. نو خو اوس تاسو دومره پوه شئ چې کرپټو کرنسي د مایننګ په طریقې هم ترلاسه کېږي او هغه ټکنالوژي چې هغې کې کرپټو کرنسي ترلاسه کېږي نو هغې ته بلاک چین ټکنالوژي وایي چې په هغې په اساس باندې کرپټو کرنسي کار کوي. ملګرو دلته کرپټو کرنسي ډولونه او سمبولونه دي. بعض خلک د فکر کوي چې یو بیټکاین د کرپټو کرنسي همدا د خلاص، خو داسې نه ده. کرپټو کرنسي 4 سره انواوې لري فعلا او هره ورځ د ایجادېدو په شکل کې دي. یعنې ځینې خلک لګیا دي نور هم جوړوي او هغې لپاره مارکیټینګ کوي چې د دوی دا کرنسي خلک ډېر استعمال کړي او هغې ته یوټیلایزیشن یا هغه یوټیلیټي برابرې کړي. فرض کړئ بیټکاین د اوس ډېرو شیانو یا ډېرو سازمانونو سره دوی قرارداد لاسلیک کړی ده چې دوی هغه پروډکټ یا دوی تولید کولی چې خلک په بیټکاین باندې واخلي. نو ځکه د بیټکاین ارزښت نن سبا ډېر جګ ده، خو په ټوله کې کرپټو کرنسیانې تعداد او انواو زیاتې لري چې 4000 ته هم رسېږي. دلته ما 10 کرنسي راخیستي د مثال په توګه چې تاسو سمبولونه او همدارنګه د دې نومونه او قیمتونه هم وګورئ. نو ډولونه یې پوه 4000 دي او هر کرنسي ځان ته خپل سمبول لري. نو کرپټو کرنسیانې چې دي هغه د قیمت په اساس دلته ټاپ 10 یا 10 بهترینه کرنسیانې چې دي شروع د بیټکاین نه ده. یو بیټکاین دا اوس $43,300 قیمت ده او په فعلا په سرکولیټ یا هغه فعلا چې په بازار کې راتاویږي کنه د راکړې ورکړې په حال کې چې دي هغه 18 میلیونه کرپټو کرنسي یا بیټکاین دي چې وسنه. همدارنګه ایتھیریم وروسته له بیټکاینه تر ټولو ډېر بارزشه کرپټو کرنسي ده چې $3,800 قیمت ده. ورپسې بایننس کاین یا BNB هم ورته ویلی شو. دا د بایننس هغه کوم ټریډینګ اپلیکیشن چې ده یا ټریډینګ مارکیټ د هغوی خپله رسمي کرنسي ده. او ټیپر USD دا بله کرنسي ده، سولونا بله ده، کارډانو USD کاین، XRP، تیرا. نو دا ټول کرپټو کرنسیانې هغه مشهوره کرپټو کرنسیانې دي او د دوی قیمتونه دي نن سبا په بازار کې چې تاسو دوی تصویر کې لیدلی شئ. نو دغه یو داسې لنډه ویډیو ما جوړه کړه چې تاسو کرپټو کرنسي وپېژنئ، تاریخچه یې، همدارنګه سمبولونه، هغه ټکنالوژي چې کرپټو کرنسي پې کار کوي. نو دا چې څومره تاسو د کرپټو کرنسي باره کې خپل ریسرچ وکړئ، معلومات ترلاسه کړئ، انشاءالله چې همغونه تاسو علم په دې باره کې ډېرېږي. نو ما هم د دې ویډیو په ذریعه وغوښته چې تاسو ته وښیم چې تاسو کرپټو کرنسي وپېژنئ او آینده کې د هغې په استعمال او د هغې په راکړې ورکړې باندې پوه شئ او څنګه کولی شئ چې کرپټو کرنسي واخلئ یا ماین کړئ. نو په هغې باندې هم آینده کې موږ ویډیوګانې جوړو. فعلا دغه ویډیو کې ما تاسو ته د کرپټو کرنسي تاریخچه او دا څنګه کولی شئ تاسو کرپټو کرنسي ترلاسه کړئ یا طریقه یې دا څنګه ترلاسه کړئ دغه ویډیو کې تاسو ولیدل. خدای دې وکړي چې یو څه کنسپټ یا مفهوم مو د دغه لیکچر څخه اخیستی وي او آینده کې انشاءالله زموږ چینل تعقیب کړئ. نور همداسې ډېر مفاهیم دي چې موږ یې د کرپټو کرنسي باره کې تاسو ته د هغې باره کې ویډیو جوړو تاسو ته یې وړاندې کوو. او ډېره مننه. تر بیا چې زه تاسو په خدمت کې حاضرېږم له یو بلې ویډیو سره. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ. انشاءالله موږ او تاسو د بلې ویډیو کې سره ګورو. نو ښه وخت. اللهم صل علی خدای پامان.